دغه مدرسه جامعه ادریسیه مدرسین حضراتو دغه مدرسې طلباء اعزامو او د دې اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د الله پاک ډېر لوی فضل او ډېر لوی کرم دی چې ستاسو د یو کشر نه د یو بچي نه د یو برخوردار نه حضرت مولانا مفتی نجیب الرحمن صاحب حفظه الله نه په دې ځمکه په دې خوره د قرآن شریف خدمت اخلي محنت چې انسان کوي الله مدد کوي او بیا په دین کې چې څوک لږه مخواري کوي کوشش کوي الله پاک هغه سره ډېر لوی تعاون کوي الله قرآن شریف گواه دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین الله فرمای زما د دین پلار کې چې څوک هم مشقت او تکلیف برداشت کوي لارې به ورته زه کولاوم من اکثر بعضې دوستان تپوس کوي مدرسه جوړو چې جوړه کړو که نه اکثر شاګردان دوستان تپوس کوي زه مقصد دې څه دی که مقصد دې دی چې زه به محتمم شم او زما لاندې به لس دولس استادان وي زه به افسر او زما به یو نقش و نگاري او یو مشري به پام کوه چې جوړه نه کړي د الله مدد به در سره نه کوڅه په کوڅه به ګرځې او سوالونه به کوې او چندې به غواړې او که مقصد دې د الله د دین خدمت وي چې د الله د دین خدمت وشي د قرآن شریف خدمت وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین په امت کې خور شي بالکل جوړه الله وعده کړې ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جمع د سبل مونږ به ورته لارې کولاوو لارې به ورته ښایو اسانتیا به ورله راولو خو یاره شرط دا دی جاهدوا فینا او شرط دا دی چې ان الله لمع المحسنین چې د چا مقصد نیکی او د الله رضا پکې وي ګورئ نو کومه مدرسه چې تاسو وینئ چې دا ډېره ترقي وکړي او بلډینګ یې هم جوړ شي او بلا طالبان پکې سبقونه وایي پوه شه چې د دې بنیاد په اخلاص دی پوه شه چې د دې محتمم صاحب او د استادانو بروسه په الله د خدمت د الله دپاره کوي په شاړو ځمکو کې الله د چا نه کار اخلي تاسو وګورئ مولانا نجیب الرحمن صاحب څومره کار ته خدای واخیسته څومره ښکلی بلډینګ جوړ شو څومره ماشومان ورسره سبق وی څومره حافظان تر ننه پورې فارغ شو څومره د خلکو هغه ژبې چې په قرآن نه چلېدی نن د ده د برکت نه په قرآن وچلېدلی او هغه سینې چې د قرآن شریف نه خالي وې نن د ده د برکت نه د قرآن شریف نه ډکې شوې د اخلاص دی رونو داسې مدرسې به درته وښیم چې غټې غټې بلډینګونه او خالي پرتې دي سم پکې نشته دی اخلاص نشته بنیادی خبره دا ده دویم دا دی چې خپل بچی دی خو لګیا دی بلډینګ یې درته جوړ کړ دی خو لګیا دی مدرسې درته جوړه کړه دی خو لګیا دی استادان یې راوستل په مدرسه کې درته کېنون اوس به باقي تاسو خپل بچی راولئ او قرآن به پې زده کوئ قسم د خیر او ګټه د خدای په قرآن کې ده بل شي کې نشته ترقی د الله په قرآن کې ده عزت د الله په قرآن کې ده رفعت او بلندی د الله پاک په قرآن کې ده نو چې څوک هم د الله د قرآن سره خپل ربط پیدا کړي خپل تعلق جوړ کړي عزت به الله ورکړي دا قوم اوچت قوم دی ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما او چې څوک د الله د کتاب سره تعلق جوړ نه کړي د الله کتاب ته شا کړي مخ بل طرف ته کې مادیات او دولت ته یدعو به آخرین ذلیل قوم بشي
زه به د یورپ د خلکو ته به چې یورپ خو ډېره ترقي وکړه د هغې مثال در کوم خو لږ ساعت پس د حضور پاک هغه صحابه چې کمزور صحابه و د وجود نه کمزور صحابه و د رنگ نه لکه زه به د یو مثال درکم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه بے کسه دی بے سوکه دی غریب خپل وطن هم نشته د حبشې نه راغلی دی نه کور شته نه ځمکه شته نه منډی شته نه جایداد شته حتی کې د پرتوک په ځای به غریب لنګ والی او کمیس به هم نه سپلی به هم نه وي د رنګ نم تور دی پردی غلام نوکر مزدور دی خو تعلق یې د الله د قرآن سره دی نو خدای څونه لوی عزت والا ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حضور پاک په ویخه یو ځل تللی دی معراجي سفر یې کړی دی او په خوبونو کې مناوي معراجونه ډېر دي په خوب کې ډېر تللی دی نو حضور پاک ورته څه وایي فرمایي ورته ای بلاله کلما دخلت الجنة یو ځل نه چې کله هم زه جنت ته ننوتی یم کلما دخلت الجنة کله هم چې جنت ته داخل شویم سمعت خشخشتک امامی ما د خپل ځان نه مخکې ستا د پیزار کشار اورېدلی یو ځل نه بار ما هغه کشار اورېدلی او که ته وایې دا مخکې څه معنا نو چې کوم خادمي هغه د مخدوم نه د استاز نه د پلار نه مخکې منډې وی لار ورته برابروي موږ اکثر دا برګري منډې وی مخکې لار برابروي نه کوتکې موتکې لا خدا کوتک والا زم چې دا کوتک والا به دوی ته ونیسم خوشطبي کوم هلک دا کوتک والا زمونږ نه مخکې لار خرابوي لار مونږ ته سموي نه لار خرابوي کوتک ترخ کې ونیسي نو موبایل راوباسي نو تصویرونه شروع کړي هلکه کوتک خو تا سره د خدای بنده لار کولاو که که نه اکثر هغه کوتک داسې اړقۍ راړقۍ چې زمونږ چشمه پې وایي ټک نارې کې په کوتک خو دې مونږ برباد کړو نو خادم دې ته وایي چې د مخدوم نه مخکې رواني دروازه ورته کولاوئ ګیټ ورته کولاوئ لار ورته برابروئ نو ځکه حضرت بلال ته حضور پاک فرمایي یو ځل نه کلما دخلت الجنه چې زه کله هم جنت ته داخل شیم ستا د پیزار کشار مې د ځان نه مخکې اورېدلی دی دا څونه لوی منقبت یو ځل ورته حضور پاک فرمایي وي بلاله ما ستا د جنت محل هم لیدلی دی او د جنت ښځه مې هم دې لیدلې ده د بعضې صحابو کورونه الله په جنت کې لیدلی دي لکه د حضرت ابو طلحه د حضرت بلال د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د بعضې کسان دا د جنت لوی بشارت دی و یو محل او شیش محل ورته موږ وایو ځکه چې یورا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها د دننه نه به بار ښکارېده او د بار نه به دننه ښکارېده داسې محل نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړه دا محل د چا دی نو یو ښځه ناسته وه په یو وله باندې مخ اینځه جنت کې خیری نشتا او نه جنت کې خور و دوړه شتا دا په مخ به خلک لپې علي او لامبي بم خدا د شوق د وجې نه لکه جنت کې اوږلوږه نشتا او خلک به خوراک کوي لکه چې سړی موړي ښه برابر د هغې نه پس وله څوک حلوا راوړي رښتیا ووایه خوري که نه خوري دا د خوند دپاره یا یو سړی تږي نه او څوک وله جوس راوړي ګیلاس کې او دی اسکي د خوند دپاره نو جنت کې څوک اوږې کېږي نه د خوند دپاره به خوراک خوري د خوند دپاره به اوبه څکي دغه رنګې که لامبي په جنت کې یا په مخ لپه اچوي د خوند دپاره نو هغه جینۍ ناسته وه ولې ته او په مخ یې لپه اچوله نو چې لپه یې واچوله نو د هغې نه هغه اوبه داسې لاندې بېدلې لکه د ملغلرو په شان دی نو ما جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړو نو هلته کې سړی مکلف بیا نه وی د دې ښځې نه په خپله تپوس وکړه نو حضور پاک دا ښځې نه تپوس وکړو وی ته څوک او دا محل د چا دی وی دا محل ستا یو صحابي دی بلال دا د هغه محل دی او زه هم د هغه په انتظار دلته وخت اړوم راړم نو حضور پاک به بلال ته خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلې ده
او ستا د جنت محل مم لیدلی دی د رنګ نه تور مسافر غریب پیبلخ پی او بے کمیسا لیکن تعلق د الله د قرآن سره دی الله څومره مرتبه ورکړه ګورې خبره د قرآن رسول الله مبارک هغې معنا دی نه منه چې دا قرآن د خدای کتاب دی وحی پتا نازله ده نه وحی در باندې نه ده نازله قرآن نه دی نازل ولې قرآن شریف دی الله یې منه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولن الله خو شرک به ورسره کوي پیغمبر مبارک یې منه انهم لا یکذبونک قرآن کې الله فرمایي دوی ستا تکذیب نه کوي تا ته صادق وی امین درته وی امانتګر درته وی رښتونی درته وی ولکن الذین کفروا بآیات ربهم یجحدون داسې د ټیک وایي ولکن الذین کفروا بآیات ربهم یجحدون انهم لا یکذبونک ستا تکذیب نه کوي تا ته صادق رښتونی وی تا ته امانتګر وی و د خدای قرآن نه مني دا نه مني چې دا د خدای قرآن پتا نازل دی دا نه مني چې ته پیغمبر وحی تعالی راځي دا نه مني نو بلال هغه منله چې نه دا قرآن د الله وحی د الله کلام دی او پیغمبر ته راغلی دی څونه مرتبه خدای ورکړه اوس نن هم چې موږ بانګ وایو نو بلال د ماشوم په خولې بلال یاد دی هر سړی یې پیژني د رسول الله مبارک خاص شاګرد او مؤذن حضرت بلال سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازرو سلمان ز فارسو بلال ز حبشو صہیب ازرو ز خاک مکہ ابو جہل انچ بلعجب استو سلمان د فارس ترا پردی مسافر صہیب د روم نراغی بلال د حبشو نراغی مرتبه کم زیتا ورسیدی زی خاک مکہ ابو جہل د مکی د خورن پیدا دی ویدا ساجیب خبره ده د مکی د خورن پیدا دی خدا قرآن نه لری دی نو خدای څومره ذلیله عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائے وی د بدر جنگ دی زه د مسلمانانو صف کې ولاړم خوا کې مې د بخاری کتاب المغازی روایت ته خوا کې مې خی طرف تم یو الک ته او ګس طرف تم یو الک ته نوجوانان دي دا دواړه وی ما چې سوچو که نو ما ځان داسې لږ مضبوط ونه ګڼه جنګ کې سړی په مرګري ډاړي ما مرګري خو مې الکان دي دا ترانو نه تختی چاته بعض خلک تاسو مشوره کړې ده چې ابو جهل دو ماشومان وجلی دي نه ماشومانو نه دی وجلی ماشوم جنگ کې شرکت نشي کولی حضور پاک ماشومان به جنگ کې نه پرېښاوی ماشومان به ورسره خو هغوی به څاروي سیرابول نور خدمتونه به یې کول جنگ کې د 15 کالو نه چې عمر کم یې نه به یې پرېښود عبدالله ابن عمر د 14 کالو پرې نه ښود په احد کې د 14 کالو بیا پرې نه ښود په خندق کې د 15 کالو بیا پرېښود نو ماشومان نو د معاوض خو پکې لوڼم وې خو دا ده چې نو عمر د نورو په نسبت وی صف کې ولاړو وی یو هلک را باندې دی کې نوکاره ولګوله اسکونډاره وی چې ما داسې وکتل ما ته یې داسې کړ ما غوږ ورښکته کړ میں بچے سوے وی ما تو یا عم اتعرف ابا جہل کاکاجی ابو جہل پی جانے وی ما وتوی چې او ما تفعلو به تپی سکے یره وی ما اوریدلی چې زمونږ د حضور پاک دشمن دی ما فیصله کړې ده که نن مې ولید نو یا به دی مري او یا به زه مرم یا به ما وجني ورو به نه رسم او یا به یې دله باجه کوم پرېږدم یې نه خوی خوا کې مې د سره رور ولاړ دی هغه ته غږ مه کوه وی دې کې را باندې هغه رور یې نوکاره ولګوله چې ما داسې وکتل داسې کړې ما سر لږ ورښکته که ما یې بچې سوی وی کاکاجي ابو جهل پیژنې ما ویو ته پې څه کې یره وی زمونږ د ښکلي مبارک پیغمبر دشمن دی او ما فیصله کړې ده که نن مې ولیده پرېږدم یې نه یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې مري
یاره وی چې ده او وی راته وی چې رور ته مې غږ مه کوه دې ته ایمان وی سړی چې جنګ لدي ځان سره دوست بوزي رور بوزي دې وی رور ته مې غږ مه کوه چې دا کارنامه زه وکړم مړ دې شم پروا نشته که د ده نه دې خوا ونه رسېدم خو چې دا کارنامه زه وکړم رور مې راسره نه وی دی که ابو جهل راخکاره شو پاس باندې سورو خپل صفونه برابرول وی ما دواړو ته وی چې هغه وینئ وی او دقه ستاسو اشنا دی تاسو چې یادوئ دغه دی وی دواړو ورشت والې ورمنډې کړې تورې ورسره دي مثل الصقرین د باښو او د بازونو په شان دی پې ورغلل چې ورغلل ابو جهل یې او لاندې راوغورځول مرداره دواړه راغلل رسول الله مبارک له یو وی د الله رسوله ما وجلې دی بل وی د الله رسوله ما وجلې دی بادري خپله ښایي دواړه رونه دي حضور پاک ورته وفرمیل هل مسحتما سیفیکما تورې مو پاکې کړي دي که نه وی نه وی وښایي چې تورې وکتلې وله وی دواړو وجلې دی ځکه توره ځکه کتله چې په جمدیسو ګزارو کې نو وینه کې جوشي او وینه راوچته شي نو د تورې دا سټی لمدېږي او چې په مړي باندې غزار وکړي نو توره کې جوش نه نو د تورې هغه مخ لون شي او باقي اوچي نو د دواړو تورې پوره لمدې وې بس حضور پاک پوه شو چې په جون پې دواړو ګواښ کړی دی غزار یې ورکړی دی دواړو را پرځولی دی جنگ چې کله خلاص شو حضور پاک فرمایل من ینظر ماذا فعل ابو جهل څوک بلاړ شي چې وګوري چې ابو جهل څه توره وکړه ځکه دې خو ډېر لوی په جوش کې د خو دا مسلمانان به جمدي نیسو مکې ته به بوځو وی وجه نه به جمدي به نیسو هلته به پې نخرې کوو څوک بلاړ شي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی ما چې زه ورځم وی چې لاړم او یا کافران مردار شوي لاشونه مې اړول 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 دی کې د ابو جهل لاش راووته قد براده سوړ شوی و یخو نه لاس رقولی شو او نه خپې رقولی شو وبه رمقن او لږه سا پکې وه لکه سا پکې و خبرې کولې شوې خو نور یخ و لاس او خپې نه شوې راکولې نو عبدالله ابن مسعود وایي یو وخت کې زه راکوټ وم دلته یو څپېړه والی وم وی ما وی راشه خپل بدل ته واله وی په دې سینه مې وله ښه مضبوط یو ټوپ وو وی ما ته وی څوک ما وی زه د مسعود زوی یم عبدالله فلان کې یاره ډېر لوی کبرجنو ډیر کبرجنو وی ما ته وی چې د پلانکې زویه قسم کنځلې راته وکړه د پلانکې زویه دومره لوړه سینه به دې د چالي دي چې دا زما ده څومره غټه سینه مې ده وی ما ورته وی سینه دې پرېږده سر ده نه پرې کوم وی ما تفعل به په سر مې څه کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم لی وړم وی ما ته وی چې ښه داسې وکړه چې دا سر رانه پرې کې نو دا سټ مې لږ اوږد پرې که دې سینې سره چې زما سر په نورو سرونو کې پروت دی چې د سردار سر ښکاري څونه کبرجن وی ما وی چې دا ارمان دې پوره کوم اوږد پرې کوم ځه خو ابو جهل اوس ته نه تپوس کوم اوس خو د نه ملګري وتښتېدل او یوازې پروت دی او دا دې اوس ته نه سر پرې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دی اوس څه خیال دی وی ما ته وی ورته ووایه دومره لوی خبیث ووایه ورته زما د پلات منات عزا خپل خدایان یې یاد کړل په هغې دې زما قسمي چې په کومه ورځ یې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه چې په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بدي شي دومره کبر زما رونو ګورې زما خبر اصلاحي وي چې خفه نه شي کبر د خدای نه دی خوښ کبرجن سړی الله ذلیله کوي حضور پاک فرمایي حدیث قدسی دی د الله نه نقل کوي چې الکبریا او رداء لوی زما جامه ده دا د بل چا سره نه ښایېږي او چې څوک زما جامه کې ځان را دننه کوي لویي کوي ذلیل او خوار به یې کمه کبر به نه کوي